السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو خویندرونو ته سلامونه او مینه. قدرمنو، دا ژوند یو ځل راځي او یو ځل خدای پاک دغه انسانان معلوموي، ازموي، امتحان ورناخلي. لکه په دغه ژوند کې موږ او تاسې داسې کارونه وکړل څنګه چې خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي، نو خدای پاک به د موږ او تاسې نه راضي شي، ژوند به په خوشحالۍ تیر شي، خوبونه به وکړو، ښه خوراکونه به وکړو، ښه یارانو دوستانو د کورنیانو سره به ښه ژوند وکړو، ښه خنداګانې به وکړو. او که چېرته موږ او تاسې دغه ژوند په ټاګۍ او تل د بل پسې لګېدلي وو، لکه د مچ چې د هغه زخمونه ولټو، د هغه عیبونه ولټو، تجسس وکړو، غیبونه په هغه باندې وتپو، تهمتونه ورباندې وکړو، نو یو وخت هغه وجدان ژوندی کېږي، بیا سړی ملامتوي. تل ابادي وکئ، تل د خلکو په غم کې، د انسانانو په غم کې، د ژوو په غم کې، د دې نباتاتو د کائناتو په غم کې اوسېږئ، ځکه چې دا د خدای پاک مخلوقات دی. او څوک چې د خدای پاک د مخلوقاتو په غم کې وي، خدای پاک تل د هغې په غم کې وي، خدای پاک هغه نه خرابوي. موږ او تاسې به لیدلي وي، ما په خپل ژوند کې لیدلی دي چې څوک په خپل غم کې وي چې زه خدای پاک هغه خراب کړي دي او ګټې هیڅ لاسته نه دي راوړي. نو که موږ او تاسې نورو دپاره هلې ځلې وکړو څنګه چې خدای پاک را لېږلي وو، نو انشاءالله خدای پاک به زموږ او ستاسې ژوند هم ښه کړه او نوره نړۍ به د موږ او تاسې سره خدای پاک آباده کړه. تل که موږ او تاسې د آبادو خلکو په منځ کې یو او د هغه خلکو په منځ کې یو چې یو د بل خیر غواړي، یو د بل لپاره تل ښې ورځې غواړي، یو د بل لپاره آبادي غواړي، خدای پاک هغه ورسره آبادوي، یا په خپله آبادېږي. او که نه تل دا سړی په دې غم کې وي چې زه د بل کور ران کم، خپل جوړ کم، نو خپل نشي جوړولی، د بل به وران کړي. د خپل د نورو که سل کورونه وران کړي، د خپل یو نشي جوړولی. او عزیزانو، دا ژوند تېرول تش د خبرو کول نه دي، تر څو چې موږ او تاسې ملا ونه تړو او لاس په کار نه شو. زما د خبرې مقصد دا دی چې د پسرلي علامې دي، انشاءالله د ونو، د نیالګیو، د بوټو د کرلو وخت دی. راځئ چې یو بل ته لاسونه ورکړو، لږ تر لږه یو نیالګی وکړی شو وکرو. په خپلو سیمو کې، په غونډیګانو کې، په هغه ځایونو کې، په ځینې ځایونو کې میوهدار بوټي، په ځینې ځایونو کې ګلدار بوټي، او په ځینې ځایونو کې داسې بوټي چې هغه ډېرې اوبه نه غواړي وکرو، چې کله دا راشنه شي بیا په خپله خدای پاک په دې باندې رحم کوي، بارانونه ورباندې کوي، نو بیا څه وي؟ بیا آبادي راځي. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.